بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغان نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګرېزي ژبې ښوونکی. د انګرېزي ژبې د زده کړې د لړۍ اووم درس ته په خیر راغلاست. تاسو ته مو په انګرېزي ژبه کې عددونه راپیل کړي وه چې له هغې جملې څخه مو تاسو ته د کارډینل نمبرز یا اصلي عددونه په شپږم درس کې تدریس کړه. د نن په درس کې تاسو ته د عددونو پاتې برخه یا اوردینل نمبرز ترتیبي عددونه وایو. ترتیبي عددونه هغه عددونه دي چې په یو ځای کې د یو شي مقام یا حالت څرګندوي. مثال: احمد is first position in his lessons. احمد په خپلو درسونو کې لومړی مقام لري. دوهم: I am second position in 8th grade. زه په اتم ټولګي کې دوهم مقام لرم. په لومړۍ جمله کې مو first وکاروه. دې ځای کې د یو شخص مقام یا حالت وښوده او په دوهمې جملې کې دوه ځلې ترتیبي عددونه راغله لکه second دوهم او 8th اتم چې دې هم د مقام یا حالت ښودنه وکړه. راځئ د درس پر لور باندې. Ordinal numbers ترتیبي اعداد. ترتیبي اعداد د first یا لومړي څخه راپیلېږي. first، second او third متغیر حالت لري. ټول ترتیبي عددونه په TH باندې پای ته رسیږي یا د ټولو ترتیبي عددونو په پای کښې TH اضافه کیږي. لومړی راځو first معنا لومړی یا اول، په پای کښې ST راغلی دی. first. دوهم second، په پای کښې ND راغلی. second معنا دوهم. second. دریم third، په پای کښې RD توری راغلی. third. دریم third. fourth. څلرم fifth. پنځم sixth. شپږم seventh. اووم eighth. اتم ninth. نهم tenth. لسم eleventh. یولسم twelfth. دولسم thirteenth. دیارلسم fourteenth. څوارلسم fifteenth. پنځلسم sixteenth. شپاړسم seventeenth. اوولسم eighteenth. اتلسم nineteenth. نولسم twentieth. شلم شلم. د شلم عدد څخه وروسته تاسې ټول همغسې first، second، third تر 9th پورې د هغه څخه وروسته استفاده کوئ. مثال 20th first یویشتم، 20th second دویشتم، 20th third درویشتم، 20th ninth نهویشتم. ټول همدغسې مسلسل ویل کیږي. د نویشت څخه وروسته د دیرشو ترتیبي عدد رامنځته کیږي یا راځي. اوس دا 30th دیرشم
30th first یو دیرشم 30th second دوه دیرشم 30th third درې دیرشم 30th ninth نه دیرشم ټوله همدغسې مسلسل ویل کېږي لومړی 30th ایښودل کېږي وروسته first second third تر 9 پورې وروسته ورپسې ایښودل کېږي د 9 دیرشمه څخه وروسته د 40 ترتیبي عدد راپیلېږي 40th first یو 40م 40th second دوه 40م 40th third درې 40م همدغسې تر 9 پورې 40th ninth 9 40م د 9 څخه وروسته د 50 ترتیبي عدد راپیلېږي 50th first یو 50م 50th second دوه 50م 50th third درې 50م 50th ninth نه 50م د 9 عدد څخه وروسته د 80 ترتیبي عدد راپیلېږي هغه هم په همدغه طریقه باندې تر 9 پورې ویل کېږي 60th first یو 80م 60th second دوه 80م 60th third درې 80م 60th ninth نه 80م د 9 څخه وروسته د 90 عدد رامنځته کېږي 70th first یو 90م 70th second دوه 90م 70th third درې 90م 70th ninth نه 90م د 90 برخې څخه وروسته د 80 ترتیبي عدد رامنځته کېږي یعنی 80 برخه یا 80 80th first یو 80 80th second دوه 80 80th third درې 80 80th ninth نه 80 د 9 څخه وروسته د 90 عدد راپیلېږي 90th first یو 90م 90th second دوه 90م 90th third درې 90م همدغسې تر 9 پورې 90th ninth نه 90م د 9 برخې څخه وروسته سلم ترتیبي عدد راپیلېږي 100th یعنی سلم 100th د دې څخه وروسته تاسې کولی شئ چې بیرته په همدغه ترتیب باندې د سله څخه پورته هم مخې ته ولاړ شئ 101st یو سلو یوم 101st یو سلو یوم اوس که چیرې تاسو یو سلو دوهم یو سلو درېیم یو سلو څلورمه برخه وایاست د دې څخه وروسته د فرست پر ځای باندې second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth دا مسلسل استفاده کوئ کله چې 10th ته ورسېدلاست د هغه څخه وروسته بیا 11th همدغسې 12th 13th وروسته بیا هماغسې بیا ځلې راپیلېږي په همدې ترتیب باندې تاسې کولی شئ چې ترتیبي عددونه یا اوردینل نمبر په مسلسلواره توګه باندې زده کړئ او یاد یې کړئ ګرانو دوستانو ستاسو څخه هیله کېږي چې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د فیسبوک پاڼه مو درسره خوښه کړئ هیله ده چې زموږ د نن درس سره ښه یاد کړئ او زده یې کړئ ډېره مننه